سلامونه درنو لیدونکو برکاشکوټ کوز کونړ ولسوالۍ ننګرهار ولایت نن یو ځل بیا دلته یو خورکی دی یو سپین ږیری بابا ده چې د لوی فقر سره مخ دی راځو دننه ورځو د دغې کورنۍ حال تاسو سره شریک کړو السلام علیکم بابا جوړې خیرې کراري خیر زه بابا زه مخکې شه داسې لاس دې راکړه دغسې راځه درنو لیدونکو سپین ږیری بابا ضعیفه ژوند او بابا څنګه یې والله خیر خدای به چې په خیر راغلی خیر اوسې ژوند مې څنګه ده ژوند مې د دی وروره چې دغه لور مې شالی ده ډېره مې وږده نوره وسته او اپریشن مې پروس کاکړی اوس مې ګرده کې بیا کاڼی دی دغه باکسر اصله که مسلمان کې یوه روپۍ اصل نشته سار مخکې ته ویل چې دوایي به راوړو هېڅ شی نشته دوایي بوتلې مې خلاص شو او یو ځای مې د نهه لس مستي مې دي او درې څلور لورګانې مې دي خدای هیله لرو او نور هېڅ شی نشته دغه بکسه کې سار دوایي نشته چاله ورکړم او دوایي راوړم دا بابا دا جب دې ولې پې دروند کړی دا خو شی نه لري هېڅ شی نشته اوس د دوایي د بوتلې سار خلاص کړه بله ستلې او شپږ ملیکانې بیا دی او پروس کال 18 ملیکانې و خو د خدای دغه ته ناست یم او بس خدای م دې مل شو د دوا پیسې نه لري دوا پیسې کې کلمت تخیر لا الا الله چې دې کې یوه روپۍ نشته چې پیرې وله مې ورکړې وه پیسې الله ښځې ته مې ویل هغه ویل شی نشته دا لور دې څنګه کاکا دا کوم تکلیف سره مخ ده دا بس دا غریبه ډېر هم وګرځوله نورې پیسې نشته دی چې جلال آباد ته بوځو دا خبره کورې کلینیک ته بوځو نو اوس هم نشته دی چې لارې کرې اسان نشته دا درد تاسو د همدې دپاره په ځان تېروئ چې وسی نه لرئ خو دا غریبه چې خوځېږي او وایي چې زه روغ یم زما به اوبه راوړی پلار یې به تعالی موږ ورسره مور یې ژاړي موږ هم ژاړو دا اوس مې دا وجود رپېږي دې ته چې وګورم د مجبورۍ د لاسه ګرځېدی نه شو کله خاورو باندې هلته لغلی شي کله دلته چې جامې بدلول او وینځي او ته کښېنه بابا کښېنه دا خورکۍ څنګه خورې ښه یې خبرې کولی شي خبرې نه شي کولی پلار درته ګران ده ګران ده لږ که ډېر ډېر زه دې لالا یم زه درته ګران یم څه شی نه لرې روپۍ راسره نشته چې پاپړ وخم د خلکو ته سوال کوم څوک یې نه راکوي راله او پلار یې ناست او پاپړ اخلې نور څه شی اخلې کاکا دا به پیدایشي همداسې که نه ولا ډېر هم ګرځولې پاکستان کې څو خبره کوم ځای کې دامګرې ګوره او ډاکټران ګوره هلته چې راغلي اوس هم نشته د دې د خاطر پلار یې کور کې پراته ده موږ هم مجبوره یو پلار یې د دې د لاسه موږ هم ډوډۍ او خوراک خوند نه راکړو دا لور ده چې په دې تکلیف کې ګورې کاکا په تا باندې ډېره سخت هم په ما دونه چې سترګو له مې ژړا راځي چې وینم غریبه کله ولیږي کله چای واړی کله دغه شي جامې ورځ کې لس پیدا بدلوي دا یې جامې دي غریبه چې په دې خاورو کې لغړېږي د مجبورۍ د لاسه څه وکړو اوس هم نشته چې اوس او جامې به نوې اخیستې اغوستې غریبه دا جامې ډېرې زړې نه دي نو څه وکړم چې دا د شپه ورځ رغړېږي داسې څملاو خټو کې داسې څملاو نو چې زړې دي موږ اوس هم نشته جامو جوړوي څوک نه شي کېدلی زنګونونه مې خوږېږي نو دغه شی دی وروره چې او تاسو به موږ په دې هیلې ته بس پراته یو څه غوښتنه لرې کاکا د خلکو نه دغه خلکو ته څه وینا لرې داسې یو څه ته اړتیا ولرې چې په یو شتمن باندې غږ وکړي هغه یې تا ته راورسوي ګوره وروره دا خو داسې وطن دی چې که مالدار یې ښه ده ښه که نه غریب ته څوک هغه دا خبره خیران وایي ټیټ پورې م نه خاندي دا مجبوره دې دا دونه تکلیف کې ده غریبه چې موږ ورسره ذلیله یو نو څه وکړو خدای ته هم سره شته او نور هېڅوک نشته کېدلی ډوډۍ پنځه ورځې وچه خورو خو مطلب چا ته سوال نه کوو بیا راپورې خاندي د ډوډۍ پورې خبره وکړه کاکا دغه د ډوډۍ د خوراک څومره څنګه نو خوراک ما ته څه ویل چې اوس زه مریض یم ډاکټر راته بله ویل چې لوبیا به نه خورې وریجې به نه خورې نو ما ویل زموږ همدا خوراک دی پالک به نه خورې ما ویل خدای م دې مل شي
چیو سره ډوډۍ خورم او بس شین چیو ډوډۍ خورم ساړه هر وخت دا ناسې پاپړو دا سمې تړي کېږي اوس هم نه دا بکسه مې تا ته ښکاره کړل لکه مسلمان لا الا الله محمد رسول الله چې دې کې لزګیم نشه صاحب دې راځویل دا پاپړ لاله واخله نو بکسه کې مې هېڅ شی نشته ما ویل لوري نو دا خدای مې دې مال نور څه نه لرم چې پوښتنه وکړم ولې چې خبره را خلاصه کړه لا اله الا الله محمد رسول الله. دوستانو دا خورکۍ د دې دغه جامې یعنې زه ګورم ما ته ښکاري د دې دا جامې داسې دي چې باور په الله وکړه نه وایم چې دا خور دا کاکا به ناهیلی شي. دا جامې ما په داسې ځایونو کې لیدلې دي په داسې شیانو کې ما لیدلې دي یعنې والله بالله که زه ووایم دا کاکا به دا د هغه څه جامې دي چې دې خور اچولې دي ما لیدلې دي ما ته معلومات کېږي دا دومره زړې جامې وایم به یې نه قضاوت یې پر تاسو. ته دغه ونیسه کاکا ته یو څو پوښتنې زما نه کوه ځه دغه زما وظیفه ته واخله ته دا ونیسه دا بټوه کې به زه لږ پیسې واچوم صحیح ده 100 روپۍ واچوم 100 روپۍ واچوم بټوه کاکا ویل چې بټوه کې مې پیسې نشته دي کاکا بټوه کې پیسې واچوي دا خورې ته واخله اخیستی شي پاپړ صحیح ده دا د وړو د سودا صحیح ده او دا د کاکا ستا د دوا صحیح ده دا به د 6 ساله ورکوم او د دوا راوړم بس دا به د خپله دوا وکړې دا بټوه کې به دې هم لږ درته واچوم بټوه به دې ښایسته شي ته دې کې لږ میده پیسې دا ورته میده که بس د جیب کې کلکه ساته چې کله د لور درنه غوښتلې ورته ورکوی بس دا خو چې وجود کې شوي زه څه کوم زه خو آباد لره خدای پاک دې اته واړه جنتونه درکړي امین خیر اوسې اوس څنګه زړه دې خوشحاله شو خود خوشحاله شو یو جمعه الله سره چې خو دې دغه تکلیف نه خلاص شوم دا پاپړ لاړو دا وقته کې شیان په دې چې پاپړ واخلو دا خو د یو کال پاپړو پیسې دي وکاکا مله دا خو تیاره کیني چې د ورځ کې شل پاپړ دي کې دا سمې خوري زه الله مهربانه خدای پاک توبه کې خدای پاک مهربانه ښه یو ورور دې داسې پیدا شي چې د دې خورکۍ د پاپړو مصارف په غاړه باندې وخت دا بیچاره په دې حالت کې ده بد حالت کې ده نو د دې به طبعا زړه دی کېږي یو څه ته به زړه کېږي چې هغه ځان پرې مشغوله کړي ځان پرې مصروف وساتي. دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه دا وه د کړاوه ډکه کورنۍ دا وه د درده ډکه خورکۍ تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی رب مو سپارم الله پامان کاکا خدای پامان نمی درد زړګي ورک شو نمی ورکې اندېښنې نمی درد زړګي ورک شو